سلامونه او نیکې هیلې ګران دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. بیا هم زه مسلم وردګ یم. غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د شټوډیو ډي لړۍ کتابونو له جملې څخه د ادوه سطحې د کتاب دوهمه برخه چې د اووم فصل څخه شروع کیږي تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې موږ تاسو د کتاب د درسونو په شروع کې ویلي وو، د ادوه سطحې کتاب چې د 12 فصلونو څخه تشکیل شوی دی. لومړني شپږ فصله یې ټایل باند 1 یا د کتاب لومړۍ برخه ده، یعنی د 12 فصله کتاب په دوه کتابونو باندې تقسیم شوی چې لومړی شپږ فصلونه یې ټایل باند 1 او دوهم شپږ فصلونه یې ټایل باند 2 یا دوهمه برخه د کتاب ده. اوس راځو موږ تاسو په دوهمه برخه د کتاب باندې چې د اووم فصل څخه شروع کیږي په دې باندې شروع کوو. لومړی په دوهمه برخه د کتاب کې راځو شپږ فصله دي چې د لومړي فصل یا اووم فصل چې دلته اووم فصل دی، د دې عنوان دی Zuhause یعنی په کور کې. عمومي د فصل عنوان دی. بل عنوان دی د اتم فصل عنوان دی Kultur erleben یعنی د فرهنګ یا کلتور تجربه کول. بل دی Arbeitswelten یعنی د کار نړۍ. د هغې څخه وروسته بیا هم لسم فصل دی چې لسم فصل عمومي عنوان دی په باره کې دی Feste und Geschenke یعنی جشنونه او تحایف یا تحفې. بل دی mit allen Sinnen یعنی د ټولو معناګانو سره. مطلب یې دا دی یو څوک که خفه وي نو د هغې د مخ څخه یا د هغې د چهرې څخه یا د هغې د قوارې څخه معلومات کیږي چې دا شخص خفه دی. یا که څوک خوشحاله وي لکه دلته تاسو ګورئ دا ښځه خاندي، د دې څخه معلومات کیږي چې دا خوشحاله ده. دلته وایي چې mit allen Sinnen یعنی د ټولو معناګانو سره، یعنی د یو چا په دې فصل کې موږ تاسو مختلف د بدن ژبه یعنی د یو چا د حرکاتو څخه یا د یو چا د چهرې څخه موږ تاسو ته دا معلومیږي چې دا په کوم حالت کې دی. په دې خاطر یې دلته لیکلي دي چې mit allen Sinnen یعنی د یو چا د چهرې څخه موږ تاسو ته معلوموو چې دا څنګه دی. بل دی Erfindungen und Erfindungen یعنی اختراعات und Erfinder مخترع، هغه څوک چې اختراع کړي. ښه، راځو اوس لومړی اووم فصل شروع کوو چې زموږ تاسو عنوان دی په اووم فصل کې د Zuhause په معنا باندې. Zuhause یعنی په کور کې. همیشه چې کله تاسو غواړئ ووایئ چې زه په کور کې یم نو تاسو وایئ چې ich bin zu Hause یعنی زه په کور کې یم. که چیرې تاسو غواړئ چې مثلا دا یو عمده فرق دی او د انګلیسي سره د مشابهت په لحاظ باندې که موږ تاسو ووایو چې یعنی انګلیسي کې موږ تاسو وایئ چې I am going home یعنی هلته موږ تاسو وایئ I am going home زه کور ته ځم. دلته که تحت لفظي موږ تاسو د الماني ژبې ته واړوو نو هلته بیا څو راځي په هغه ځای کې چې مثلا موږ تاسو وایئ چې ich gehe zu Hause یعنی تحت لفظي که موږ تاسو فکر وکړو په خپل نظر باندې نو موږ تاسو په نظر دا څو به صحیح وي، زه کور ته ځم، خو اصلا د ګرامر د لحاظه دا غلط دی. نو موږ تاسو وایئ چې ich gehe nach Hause. که وایئ چې زه په کور کې یم ich bin zu Hause نو بیا څو راځي. په الماني ژبه کې په دې ډول سره استفاده کیږي. ښه، راځو اوس دلته موږ تاسو خپل درس ته. په درس کې موږ تاسو وایئ چې لومړۍ برخه ده په دې کې وایئ چې Stadtleben oder Landluft یعنی په ښار کې ژوند، په ښار کې یا په ښار کې اوسېدل او که د کلي هوا. مطلب یې دا دی چې په ښار کې اوسېدل ښه دي او که نه د کلي هوا ښه ده. دلته د لاند نه معنا مطلب کلی دی. اوس راځو دلته Stadt oder Land یعنی ښار که کلی. ښه، وایي چې sehen Sie sich die Fotos an und sammeln Sie, was gehört für Sie zum Leben in der Stadt und was zum Leben auf dem Land. وایي وګورئ تاسو
وګورئ تاسو تصویرونه، دلته تصویرونه دي. دا تصویرونه und sammeln sie auf جمع‌آوری کوي was gesucht für sie zum Leben یعنی تاسو ته کوم څه gesucht zum Leben in der Stadt یعنی کوم څه تاسو ته په دې تصویرونو کې داسې ښکاري چې هغه د ښار د ژوند سره ارتباط لري یا تړاو لري او کوم څه په دې تصویرونو کې تاسو ته داسې ښکاري چې هغه und was zum Leben auf dem Land او چې هغه د کلي د ژوند سره ارتباط لري. مثلا دلته موږ تاسو موټر وګورو، بیروبار دی، موټر ډیر دي، نو معلومه ده چې دا د ښار په باره کې خبرې کوي. او دلته که وګورو لاندې راشو، دلته ماشومان په بیرون ساتیري کوي، یعنی معنا ده چې بیروبار نشته، د کلي یو معنا ورکوي. حیوانات شته دي او همداسې آزاد کور دی، دا هم د کلي معنا ورکولی شي چې یعنې په کلي کې دی. ښه، بل دلته دی، دا هم کیدای شي د ښار وتلې ساحه یا د کلي معنا ورکړي، ځکه بیروبار نشته، خلک نشته او یو آزاده فضایه ساحه ښکاري. ښه، راځو اوس دلته وایي چې شتات او د بل طرف کې دی لاند، ښار که کلی. په ښار کې څه وي؟ په ښار کې د اوبان، یعنی په ښار کې که موږ تاسو ګورو نو اوبان یعنی قطارونه یا ریل ګاډي موجود وي، او لاند یعنی په کلي کې بیا د تیغې، یعنی که موږ تاسو وګورو په کلي کې اهلي حیوانات لکه مثلا غوا، آس، همداسې پیشو، سپی، دا حیوانات بیا هلته ډیر موجود وي او خلک یې ساتي ځکه آزاده فضا او آزاده ساحه وي. ښه، اوس راځو دلته بیا هم بعضې نومونه دي چې مربوط د ښار او د هغه کېږي. دلته وایي چې اوس په دې کې تاسو انتخاب کوئ چې کوم نوم یا کوم شی په ښار کې موجود وي او دلته لیکئ، چې کوم شی په کلي کې موجود وي او دې خواته لیکئ. مثلا das Krankenhaus. das Krankenhaus عموما موږ تاسو ګورو چې په زیاتره په ښارونو کې موجود وي. das Krankenhaus یعنی شفاخانه، روغتون. د تیغې یعنی حیوانات. دی کور هغه ته وایي غوا ته وایي. das Konzert په کومو ځایو کې وي؟ معلومه ده په ښار کې وي. د کلتور په ښار کې زیاتره وي ځکه مختلفو ځایو څخه خلک ورته راځي، نو مختلف کلتورونه وي نسبت تر کلي نه. بل دی د Fußgängerzone oder د Fußgängerzone یعنی د پښو لار یا پیاده رو چې موږ تاسو ورته وایو. د ناتور هغه ته وایي طبیعت. بل دی د والډویګ. والډویګ که تاسو کتلي وي په پارکونو کې او یا هم په بعضو شنو ځایونو کې دغه ته والډویګ وایي، دغسې لاره وي، دغې لارې ته والډویګ وایي. ښه، بل راځو، بل دی د تراکتور. ټریکټر ته وایي یا ټریکټر ته وایي. das Hochhaus بلډینګ ته وایي چې مثلا بلند منزله لوړ بلډینګونه. معلومه ده چې لوړ بلډینګونه په ښار کې. der Verkehrsstau یعنی د موټرو بیروبار یا ویلی شو چې ترافیکي جام یا د موټرو بیروبار وي، جام وي، هغې ته Verkehrsstau وایي. د Luftverschmutzung د هوا ککړوالی. in die Stadt oder aufs Land ziehen یعنی ښار ته او یا هم کلي ته تلل یا په حساب کډه کول. draußen spielen بیرون هغه کول، ساتیري کول. ماشومان د اکثره په کلو کې بیرون ساتیري کوي، په ښار کې هم کوي، خو البته په آلمان کې په ښار کې دومره هغه نه وي، وایي چې دومره آزاده فضا یا ساحې نه وي چې د کور مخ ته ماشومان ساتیري وکړي. یا عموما په ښارونو کې دومره فضا یا زمینه نه وي مساعده د ماشومانو ساتیري لپاره لکه څومره چې په کلو کې وي. بل دی im Garten grillen یعنی په ګارتن کې ګریلن کباب پخول یا ګریل کول. ګارتن باغ ته وایي.
ښه، اوس راځو دلته وایي چې امڅوګه. امڅوګې یعنې کډې، کډې بارول. یعنې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کول. دلته یې د دغې کډه کولو جمع ویلي دي. وایي چې امڅوګه. Lesen Sie die Texte und notieren Sie die Gründe für die Umzüge von Familie Leute und von Familie Hanecker. وایي ولولئ دغه متنونه او نوټیرن زی او یادداشت کړئ د Gründe یادداشت کړئ دلیلونه für die Umzüge وایي دلیلونه یادداشت کړئ د für Umzüge یعنې د کډې کولو von Family Leute und von Family Hanecker یعنې د لویتر د کورنۍ لپاره د کډې دلیلونه څه دي چې دوی کډه کړې ده یا کوچ شوي دي او همدارنګه د فامیلي هانیکا لپاره هغه څه دي دلایل یې څه دي. ښه راځو اوس متن ووایو نو بیا ګورو چې کومو دلایلو په اساس باندې دوی کډې کړي دي او چیرته یې کړي دي، ښار ته یې کړي دي که کلي ته. راځو اوس لومړی وایي چې Dagmar und Jens Leute wollten schon lange aus Berlin weg. یعنې Dagmar او Jens Leute وایي ډېر مخکې wollten schon lange یعنې ډېر مخکې دوی غوښتل چې د برلین څخه ولاړ شي. برلین یو غټ ښار دی، یو ښار دی. غوښتل چې د برلین څخه ولاړ شي. Zu viele Menschen یعنې برلین کې چې دي ډېر خلک یي. Zu viele Straßen یعنې کوڅې ډکې یا سړکونه یې ډک یي د خلکو یا د موټرو نه. Zu schlechte Luft او خرابه هوا لري. Und vor allem zu viel Stress او همدارنګه وایي د هر څه نه مخکې ډېر سټرس لري. Zu viel Stress für die Kinder یعنې ډېر سټرس لري د ماشومانو لپاره. Doch Familie Leute konnte es jetzt mit ihren Kindern Lars 6 und Frieda 4 aufs Land ziehen. وایي durch Familie Leute konnte erst وایي کولی شوی چې د فامیلي د لویتر کورنۍ چې دی یا فامیل چې دی چې دوی مخکې نه هم دوی کولی شوی چې د دوی د ماشومانو سره چې هغه لارز 6 کلن دی او فریدا 4 کلنه ده چې کلي ته څه وکړي کډه وکړي یا کوچ. Jens ist selbstständig und arbeitet zu Hause am PC. وایي Jens چې دی دا selbstständig یعنې خودکفا دی. یعنې د چا مربوط نه دی، د چا نه پیسې نه اخلي، خپله کار کوي، خپله پیسې ګټي او مصرفوي. خودکفا دی. Und arbeitet zu Hause او وایي دی چې دی خودکفا دی یعنې خپله کار کوي، خپل معاش لري، خپل حساب و کتاب دی. Und arbeitet او دی کار کوي zu Hause am PC یعنې په کور کې په کمپیوټر باندې دی کار کوي. Dagmar arbeitet im Sportforum in Berlin. In Berlin Hohenschönhausen. وایي ډاګمار چې دی هغه کار کوي په یو فورم د سپورټ په یوه برخه کې یا د ورزش په یوه برخه کې په برلین هوهنشونهاوزن کې. دا په برلین کې د یو ځای نوم دی. ښه. Familie Leute lebt jetzt seit einem halben Jahr in Boko. وایي د لویتر کورنۍ د یو کال راهیسې اوسیږي، د یو نیم کال راهیسې اوسیږي in Boko په بوکو کې. einem kleinen Ort in der Märkischen Schweiz. وایي چې دا یو وړوکی ځای دی په Märkischen Schweiz کې. Schweiz سویس ته وایي. circa 50 Kilometer östlich von Berlin. وایي تقریبا 50 کیلومتره د برلین په شرق طرف کې پروت دی دغه ځای، دغه Märkischen Schweiz. Mit dem Auto braucht Dagmar eine knappe Stunde nach Hohenschönhausen. یعنې Dagmar د موټر په واسطه سره تقریبا ته وایي knappe Stunde تقریبا په یو ساعت کې رسیږي دغه Hohenschönhausen ته. Lars geht in Boko in die Grundschule. وایي Lars چې دی هغه ځي په بوکو کې ابتدایي مکتب ته. Und für Frieda mussten sie schnell einen Platz im Kindergarten finden. او د فریدا لپاره دوی باید چې زر یو ځای پیدا کړي im Kindergarten په وړکتون یا کودکستان کې.
ښه وایي بوکو لیکت sehr schön zwischen zwei Seen. وایي بوکو چې دی موقعیت لري په ډېر یو ښایسته ځای کې په منځ د دوو جهیلونو کې. Seen جهیلونو ته وایي. Und gleich neben ihrem Haus ist ein Bauernhof. وایي او همدارنګه وایي سمدستي یا نږدې یا په څنګ د کور کې چې دی دلته موجود دی یو باورن هاوس یو فارم یعنی د غواګانو فارم. هونه کوه فرده یعنی هلته چې دی چرګان کوه غواګانې او همدارنګه فرده آسان. Das ist toll für die Kinder. وایي دا ټول چې دي دا عالي دي یا ښه دي د ماشومانو لپاره. Lars hat jetzt eine kleine Katze. وایي لارس چې دی هغه اوس یوه کوچنۍ پیشو لري. ښه اوس دلته ګورئ عکسونه یا تصویرونه چې دي هغه دلته موجود دي. تاسو کولی شئ وګورئ دلته ګورئ دا قطار یا ریل ګاډی دی دا خلک ورپورته کیږي او دلته هغه دی هوه هاوس دی یا بیلډینګونه دي او دلته بیا دا تراکتور ولاړ دی او همدارنګه دا د کانکن هاوس لوحه ده یا د شفاخانې یا روغتون لوحه ده. دلته دا ګریل کوي او دلته دا وینئ چې دا د ښار عکس دی دلته غواګانې دي او دلته هم ډېر د خلکو پیربار دی فولشت خاصی چې ویلې وي. اوس دغه ټول تصویرونه چې دي تاسو دلته پورته یې موږ تاسو ته دغه نومونه راکړي وو د دې سره څنګه ورکوئ سر ورکوئ ورته او کوم تصویر د کومو نومونو سره سر خوري. مثلا Krankenhaus, Tiere, die Kur, بل دی Concert, Fußgängerzone, Traktor دا ټول هلته هغه شته تاسو صرف هغه تصویرونو سره سر ورکوئ او تصویرونه یې پیدا کړئ. ښه راځو د متن بلې برخې ته بیا دلته وایي چې Eigentlich wollten Annette und Heiko Hanneke in eine Stadt in Norden ziehen. وایي په اصل کې غوښتل Annette او همدارنګه هایکو هانیکا in eine Stadt in Norden ziehen. وایي دوی غوښتل چې یو ښار ته په شمال د آلمان کې یو ښار ته څنګه وکړي کډه وکړي یا وکوچېږي. Wie Hamburg oder Kiel. د مثال په ډول سره لکه هامبورګ او یا هم کیل. Aber Heiko hat dort keine Stelle gefunden. وایي ولې هایکو هلته کومه وظیفه پیدا نه کړه. Stelle بست ته وایي خالي بست بستونه چې چیرته خالي وي Stelle وظیفه یا بست. Sie haben lange bei Annettes Eltern in einem kleinen Ort in der Nähe von Güstrow gewohnt. وایي Sie haben lange وایي دا ډېر وخت دپاره اوسېده د هغې د والدینو سره یعنی د مور و پلار سره in einem kleinen Ort په یو کوچني ځای کې in der Nähe von Güstrow چې هغه د ګوسترو یو ځای دی د هغې سره نږدې هلته د خپلو والدینو سره اوسېده. ښه weil sie nicht viel Geld hatten وایي ځکه چې دې زیاتې پیسې نه درلودې. Heiko war arbeitslos وایي هایکو چې هغه بیکاره وه یعنې وظیفه یې نه درلوده und Annette wollte bankliche in Rostock beenden او انیټې غوښتل چې د هغې د بانکي برخې درسونه چې وو یا د بانک یا بانکینګ درسونه چې وو هغه په روستوک کې ختم کړي beenden یعنې ختم کړي. Als Heiko dann endlich eine Stelle bei der Stuttgarter Zeitung hatte. وایي کله چې هایکو اخیراً یو وظیفه یا یو بست پیدا کړ په شټوتګارټ سایټون کې یعنی د شټوتګارټ مجله کې یا دغه نوم د دې مجلې دی په دې اخبار کې
څه شی پیدا کړ؟ یوه وظیفه یا بست یې پیدا کړ. mussten sie in Stuttgart eine Wohnung suchen. نو وایي دی باید چې په شټوتګارت کې یو wohnung یا یو کور پسې لټنه کړې وای. und konnten umziehen او یعنی هلته یو کور یې پیدا کړی وای او هلته څنګه شوی وای؟ umziehen شوی وای یعنی کوچېدلی وای. Das war gut وایي دا ښه و weil das Zusammenleben mit Annettes Eltern und das Landleben nicht das Richtige für sie waren. وایي دا ښه و ځکه چې د یو ځای اوسېدل د انیتا د والدینو سره und das Landleben nicht das Richtige für sie war او همدارنګه په کلي کې ژوند د هغې لپاره ښه نه و یا صحیح نه و. Stuttgart finden sie super یعنی شټوتګارت د دې لپاره یو عالي ځای و. د یو هغه یو ښه ځای پیدا کړ یعنی دې ته ښه ښکاره شو یا عالي ورته ښکاره شو. Man kann gut einkaufen یعنی سړی کولی شي چې هلته ښه خریداري وکړي. Es gibt ein großes Kulturangebot und viele junge Menschen وایي هلته زیات فرهنګي انګیبوت یا پیشکشونه موجود دي und viele junge Menschen او همدارنګه زیات ځوان خلک هلته موجود دي. ښه اوس په دې کې تاسو وګورئ چې په کومو دلایلو په واسطه په اساس باندې یا د کومو دلیلونو په اساس باندې دغه هانیکا کډه وکړه ښار ته او د کومو دلایلو په اساس باندې په د بل متن کې فامیلي لویټه کډه وکړه کلي ته. دا به تاسو پیدا کړئ او بیا ورته ځوابونه ورکړئ. راځو اوس بلې صفحې ته چې 114مه صفحه ده یعنی د اووم فصل 3مه صفحه. په دې کې وایي چې in Stuttgart und in Boko په شټوتګارت او همدارنګه په بوکو کې. nach dem Umzug وایي وروسته د umzug نه یعنی وروسته د کډې څخه چې دوی هلته لاړل. یوه فامیلي شټوتګارت ته لاړه او بله فامیلي بوکو ته لاړه. ښه اوس دلته وایي وروسته د دغه کډې کولو څخه یا وروسته د دغې کوچ څخه Dagmar und Jens kennen Annette und Heiko aus dem Urlaub. وایي ډاګمار او یینز kennen پیژني انیټې او هایکو aus dem Urlaub د اورلاوب څخه یعنی په اورلاوب یا رخصتۍ باندې دوی تللي وو هلته یې سره وپېژندل. Sie treffen sich in einem Restaurant وایي دوی په یو رستورانت کې یو بل سره ولیدل. ښه په آ برخه کې دلته وایي چې vor dem Hören یعنی دا د هوغن یوه برخه ده یا د اورېدلو یوه برخه ده چې دوه آډیو باید تاسو پلی کړئ او هلته دا باید واورئ. vor dem Hören وایي مخکې د هوغن یا د اورېدلو څخه د آډیو lesen Sie die Vor- und Nachteile zum Leben in der Stadt und auf dem Land وایي ولولئ Vor- und Nachteile یعنی فایدې او تاوانونه. Vorteile معنا فایدې Nachteile معنا تاوانونه. zum Leben in der Stadt یعنی فایدې او تاوانونه د په ښار کې د اوسېدو und auf dem Land او په کلي کې د اوسېدو. بل دی ب برخه کې وایي چې hören Sie das Gespräch zweimal وایي دغه انټرویو یا خبرې اترې تاسو دوه واره واورئ. Führen Sie an, welche Vor- und Nachteile nennen die beide Paare وایي تاسو führen Sie an یعنی دلته دغه هغه چې دی دا به تاسو چلیپا کوئ. führen یعنی چلیپالمه. welche Vor- und Nachteile nennen die beiden Paare وایي کومې فایدې او تاوانونه لري دغه دواړه پاغې یعنی لاند او شټات یعنی په کلي کې کومې فایدې شته دي کوم تاوانونه او همدارنګه په ښار کې کومې فایدې او تاوانونه شته. اوس دلته راځو په په لاند کې یا په کلي کې Vorteile څه دي؟ Vorteile مثلا billiger mieten یعنی ارزانه کرایې د کورونو کرایې mehr Platz für Kinder
او د ماشومانو دپاره زیات ځای موجود دی، یعنې چې دوی پکې ساتیري وکړي. هاوس تیرې یعنې کورني حیوانات کولی شي سړی هلته وساتي په اسانۍ سره، ناتور او طبیعت ښه وي هلته. او ناختایلې څه دي؟ یعنې تاوانونه یې څه دي؟ lange Fahrten zum Arbeitsplatz یعنې د کاري ځای ته لانګې فارتن باید چې زیاته مسافت څوک طی کړي یا زیاته لاره یا سفر وکړي د کار تر ځای پورې. weniger Kulturangebote یعنې کم Kulturangebote یعنې کلتوري یا فرهنګي، هغه که جشنونه وي یا زیات خلک د مختلفو کلتورونو څخه لیدلي وي او یا هم کلتوري جشنونه وي هغه کم وي په کې. بل دی keinen Flughafen یعنې په هغې ځای کې میدان هوایي نه وي. schlechte Busverbindung او همدارنګه د بسونو ارتباط کم وي سره، یعنې بسونه دومره زیات پکې نه وي لکه په ښار کې چې سړی یو ځای څخه بل ځای ته پرې څه وکړي، سفر پکې وکړي. بل دی په شټات کې کومې فورټایلې دي په ښار کې. په ښار کې فورټایلې دا د interessantes Nachtleben یعنې شپنی یا د شپې ژوند په هغې کې تعجب آوره وي، یعنې په حساب رڼاګانې وي، میلې وي، دلچسپه وي. بل دی اس und U-Bahn یعنې مختلف ډولونه د قطار یا ریل ګاډي چې S-Bahn او U-Bahn دي. بل دی gutes Kinoprogramm یعنې ښه د سینما پروګرامونه پکې وي. viele Geschäfte او همدارنګه زیات دوکانونه وي پکې. تاوانونه یې څه دي؟ په تاوانو کې یا ناختایلې چې کومې دي په هغې کې د schlechte Luft یعنې خرابه هوا وي په ښار کې. لغم غالمغال وي په ښار کې. hohere Mieten د کرایې زیاتې وي یا لوړې وي. keinen Garten او پکې څه نه وي garten یعنې باغونه پکې نه وي. ښه، راځو دلته په دې کې دوهمه برخه کې وایي چې Dialekt, so sprechen viele Menschen in Stuttgart und Umgebung. وایي دیالکت یعنې مختلف طور یا طریقې یا لهجې. دیالکت لهجې ته وایي. لکه مثلا په پښتو کې که موږ تاسو کندهار خواته لاړ شو هلته یو لهجه ده، که چیرې مثلا جلال آباد خواته لاړ شو یو لهجه ده، پکتیا خوا کې مختلفې لهجې دي. دلته هم وایي so sprechen viele Menschen in Stuttgart وایي په شټوټګارټ کې څوک داسې خبرې کوي. دا هم یو آډیو ده چې تاسو یې پلی کوئ نو بیا به هلته تاسو د دوی لهجه واورئ. und Umgebung او همدارنګه یعنې په چار اطراف د شټوټګارټ کې. hören Sie den Dialog وایي تاسو دا ډیالوګ واورئ. welche Laute fallen Ihnen auf وایي کوم څه تاسو پکې د تاسو په ذهن باندې رسیږي یا تاسو ته دا ښکاري چې دا هغه دی لهجه یې بدله ده. ښه، دلته بیا دی SCH laut یعنې SCH laut یا په لوړ اواز. sprechen Sie nach وایي وروسته یې تاسو څنګه کوئ؟ تکرار کوئ ورسره. machen Sie die Lippen rund او شونډې سره راوند یا ګردۍ کوي دا چې تاسو هلته دوی کوم څه چې وایي د هغې سره بیا شونډې هماغه رقم غوند کېږي یعنې ګردۍ ورسره راځي. ښه، دا هم د آډیو یا هوغن برخه ده. بل دی وایي چې شټات oder land وایي ښار که کلی. vor oder Nachteile in Ihrem Land وایي د تاسو په هیواد کې دغه لاند چې دی دلته د دوی مقصد د دې څخه کلی دی او دلته په دې ځای کې مقصد ځینې هیواد دی. د جملې مطابق فرق کوي معنا. اوس دلته وایي چې vor und Nachteile یعنې فایدې او تاوانونه in Ihrem Land د تاسو په هیواد کې څنګه دي. په ښار کې کومې فایدې او تاوانونه شته او په کلي کې کومې فایدې او تاوانونه شته. vergleichen Sie وایي سره مقایسه یې کوي. ښه، اوس دلته ریډمیټل دی. ریډمیټل کې وایي چې یعنې د خبرو اترو ابزار. vor und Nachteile nennen یعنې د فایدو او همدارنګه د تاوانونو ذکر کول یا بیانول. څنګه کولی شو چې ووایو چې دا فایده لري او دا تاوان لري؟ په دې جملو سره کولی شو موږ تاسو ووایو. مثلا وایي چې ich lebe lieber
ich finde es schöner یعنی زه ترجیح ورکوم چې واوسم یا دا زما خوښیږي چې واوسم. Ich finde es schöner یعنی دا د ما دپاره ښه دی یا د ما دا خوښیږي auf dem Land او یا هم in der Stadt یعنی چې یا په کلي کې اوسم او یا هم په ښار کې. while ځکه چې دلیل یې دلته بیا وایو. ښه یعنې دلته خپل دلیل ولیکئ چې هر څه دلیل هم دی چې ولې غواړئ یا ولې دې ته ترجیح ورکوئ یا دا تاسو ته ښه ښکاري چې تاسو په کلي کې اوسېږئ او یا هم په ښار کې اوسېږئ د هغې دلیل به دلته لیکئ او وروسته د هغې څخه موږ تاسو باید ولیکو چې مثلا یو پایده د مثلا وایي چې په ښار کې د اوسېدلو یو پایده دا ده چې کومه پایده ده پکې هغه پایده به دلته ولیکئ. بل دی دا وایي چې د ما دپاره مثلا په دا ښار کې اوسېدل د ما دپاره مهم دي په کوم دلیل باندې مثلا für mich ist es wichtig یعنې د ما دپاره دا مهم دی یا für mich ist es unwichtig یا دا د ما دپاره مهم نه دی چې څه شی هر څه چې تاسو مثلا وایي چې یو فایده یې دا ده او د ما دپاره دا مهم دی چې کوم څه هر څه چې تاسو ته مهم دي هغه به تاسو دلته لیکئ. او یا هم که مثلا Nachteil لیکئ نو بیا په هغه صورت کې به ein Nachteil ist چې یو تاوان یې دا دی چې مثلا په کلي کې د اوسېدلو یو تاوان دا دی چې څه شی دی هغه به دلته ولیکئ. نو دغه جملې دي چې دا زموږ تاسو سره کومک کولی شي تر څو موږ تاسو د کلي او یا هم د ښار په باره کې باندې خبرې وکړو هلته د ژوند په باره کې د هغې ځای د فایدو او تاوانونو په باره کې باندې او همدارنګه د هغې په چې څه مهم دي د کوم دلیل په اساس باندې موږ هلته اوسېږو یا هلته باید یا په ښار یا کلي کې باید واوسو. ښه د هغې څخه وروسته دلته لرو چې bei uns ist der Unterschied zwischen Stadt und Land viel größer als in Deutschland. مثلا دلته یو نفر دی د خپل هیواد کیسه کوي د خپل ملک کیسه کوي وایي چې bei uns ist der Unterschied zwischen Stadt und Land viel größer als in Deutschland یعنی په موږ کې تفاوت په ښار کې د اوسېدلو او یا هم په کلي کې د اوسېدلو ډېر غټ دی نسبت آلمان ته یا نسبت Deutschland یا جرمني ته. Die meisten Menschen möchten gern in der Stadt leben وایي په موږ کې زیات خلک دا خوښوي چې دوی اوسېږي in der Stadt په ښار کې. Auf dem Land gibt es zu wenig Arbeit وایي په کلي کې ډېر کم کار وي یعنې هلته کار نه پیدا کېږي. ښه بل دی das Ideal یعنې یو نظر ورکول. Lesen Sie das Gedicht وایي دغه شعر beschreiben Sie Ihr Ideal او وایي تاسو بیا خپل نظر ورکئ یا تشریح کوي دا شعر د خپل نظر په اساس باندې. Das Ideal یعنی دا نظر یا das möchte وایي هو دا غواړي یعنې څه شی دی دا شعر په دې شعر کې ویلی چې ein Villa im Grünen mit großer Terrasse یعنی یو ویلا هغه ته وایي مثلا یو آزاد کور بلډینګ نه یو کور چې یو منزله دوه منزله جوړ شوی داسې یو کور im Grünen mit großer یعنی یو کور په شنه ځای کې mit großer Terrasse چې یو ښه غټه ټیراسه ولري. ټیراسه یعنی که تاسو لیدلي وي په بعضو ځایو کې موږ ورته برانډه وایو نه پوهېږم چې په مختلفو لهجو مختلف ځایو کې به خلک ورته څه وایي خو د کور یعنی مخ ته یو پیک غوندې وي یو غټ پیک غوندې وي چې دغه پیک لاندې مثلا شیشه داره پیک وي د هغې لاندې څوک کیني او یا هم لمر ته هلته څوک کیني او یا هم همداسې کیني نو هغه ته ټیراسه وایي. د ایو په درسونو کې په کتاب کې شته فکر کوم هلته شته د ایو په کتاب کې خو چون موږ تاسو کتاب نه دی ویلی نو ټیراسې مطلب یې همدا دی. ښه von die Ostsee یعنی چې د
د اوستسي یعنې د شرقي ساحل مخ ته وي. hinten die Friedrichstraße او د فریدریش سړک شاته وي. mit schöner Aussicht او د یو ښه منظره ولري. ländlich munden او همدارنګه ländlich هغه ته وایي rural یعنې صحرایي غوندې ځای وي چې لکه یو صحرا وي. vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen او همدارنګه د Badezimmer یعنې د تشناب نه یا د حمام نه د غره Zugspitze د غره څوکه چې ولیدل شي. aber abends zum Kino hast das nicht weit. ولې چې د ماښام د خوا نه د هغه څخه د سینما څخه لرې نه وي. یعنې دا د یو د شعر په انداز سره ویلی دی چې شعر عموماً داسې وي چې شعر خپله یو معنا لري ځان ته. یعنې هغه متن یې که څوک وایي خپله هغه متن یې تحت لفظي رقم کومه معنا خاص نه کوي خو شاته یو معنا لري یو هغه لري. دلته هم وایي تاسو وایي دا ووایي او د دې څخه تاسو څه یو نظر اخلئ ځینې. دلته بل بیا دی چې وایي چې das ganze schlecht یعنې دا ټول چې دي ساده دي. voller Bescheidenheit او مواضع دي یعنې د تواضع څخه ډک دي. بل راځو modal Verben in präteritum یعنې modal فعلونه په تېره زمانه کې چې دا هم د ګرامر برخه ده او د ګرامر دا موږ تاسو د ګرامر درسونو کې ویلي. نو راځو بیا هم دلته یو څو مثالونه ورکړي دي د مربوطه ګرامر چې partner interview یعنې د شریک یا همکار سره interview یا مصاحبه. erinnern Sie sich وایي تاسو در په یاد کړئ. interviewen Sie Ihren Partner وایي مصاحبه وکړئ تاسو د خپل پارتنر سره. Ihre Partnerin بیا هم د پارتنر سره. und berichten Sie او وروسته یې بیا ارایه کړئ. مثلا دلته ویلي چې durftest du mit 16 allein ausgehen وایي آیا تاسو په 14 کلنۍ کې تاسو اجازه درلودله چې تنها بیرون ته ووځئ. د دوی مقصد په دې مثالونو کې د modal verb präteritum حالت دی. یعنې د modal verb präteritum یا past یا تېرې زمانې حالت دی یا ماضي حالت دی. دلته durftest یعنې تاسو اجازه درلوده په 14 کلنۍ کې چې تنها بیرون ته ووځئ یا او که nein. بل دی wann musstest دا یو modal verb دی په ماضي زمانه کې استفاده شوی. wann musstest du in deiner Schulzeit morgens aufstehen وایي ولې تاسو باید د مکتب په دوره کې ولې تاسو باید هر سهار وختي راپورته شوي وای یا هر سهار باید راپورته شوي وای ځکه چې باید ښوونځي ته تللي وای. durftest du mit 17 Auto fahren وایي آیا تاسو اجازه درلوده چې په 18 کلنۍ کې موټر وچلوئ. بلې wie viele Sprachen konntest du mit 13 sprechen وایي تاسو په 13 کلنۍ کې کولی شوئ چې په څو ژبو باندې خبرې وکړئ. راځو اتمې نقطې ته. دلته وایي چې mit 6, 14, 18, 24 Jahren یعنې په دغه کلونو کې په 6 کلنۍ 14, 18 او 24 کلنۍ کې schreiben Sie auf und berichten Sie was konnten, wollten, durften oder mussten Sie oder nicht tun. یعنې په دغو کلونو کې د تاسو د عمر په دغه کلونو کې وایي تاسو دا ولیکئ چې او ارایه یې کړئ چې تاسو څه شی کولی شوای، څه شی مو غوښتل، څه شی مو اجازه درلوده او څه شی مو باید کړي وای او څه شی مو باید نه وای کړي او یا هم د څه شي اجازه مو نه درلوده. دلته دی مثلا وایي چې mit 6 wollte ich groß sein یعنې کله چې زه 6 کلن وم یا 6 کلنه وم ما غوښتل چې غټه اوسم. یعنې
کله چې څوک ماشومان وي همدا یې آرزو وي چې دی لکه غټ سړی واوسي. نو همدلته دا وایي چې کله چې زه 6 کلنه وم نو ما غوښتل چې غټه واوسم یا لویه واوسم. بل دی mit 14 musste ich pünktlich zu Hause sein. یعنی په 14 کلنۍ کې زه باید چې په وخت باندې په کور کې وای. یعنی ناوخته باید کور ته نه وای تللی. بل دی راځو دلته وایي چې mit 18 durfte ich alles. یعنی په 18 کلنۍ کې ما د هر څه شي اجازه درلوده. mit 24 konnte ich endlich die Welt sehen. وایي په 24 کلنۍ کې ما کولی شوی چې بالاخره نړۍ ووینم، یعنی نورو هیوادو ته سفرونه وکولی شم. نو تاسو هم وایي همدغه ډول د دغه کلونو مطابق جملې جوړې کړئ چې تاسو څه کولی شوای، څه اجازه مو درلوده، څه مو باید کړي وای او څه مو کولی شوای. راځو بلې صفحې ته. په دې کې بیا هم یو ګرامري نقطه ده چې nebensätze mit als، یعنی فرعي جملات د als سره، چې دا هم د ګرامر یو برخه ده او په ګرامر کې مو دا ځان ته په یو درس کې په جدا ډول سره ویلی دا درس. بل دی راځو دوهمې نقطې ته په 114 صفحه کې چې دا د هوغن برخې مربوط کیږي. په دې کې وایي چې هوغن زی دی بایشپیلې، وایي تاسو دغه مثالونه واورئ. دلته 2 نفره دي، یو په زرغون رنګ او بل په آبي شین رنګ باندې. لومړی دا وایي چې ich konnte schon Fahrrad fahren als ich 3 war. یعنی دلته بیا هم د دغه als چې یو ګرامري نقطه ده د دې یو تمرین دی په حساب باندې، یعنی یو تمرین په باندې شوی. لوګن درواغو ته وایي. ښه، اوس دلته چې دی وایي ich konnte schon Fahrrad fahren، وایي ما مخکې نه کولی شوی چې زه بایسکل وچلوم als ich 3 war، وایي کله چې زه 3 کلنه وم. کله چې زه 3 کلنه وم، مخکې د دې نه چې زه 3 کلنه شم ما کولی شوی چې زه څه وکړم؟ Fahrrad fahren، بایسکل وچلوم. یعنی دا معلومه ده چې په 3 کلنۍ کې څوک بایسکل نشي چلولی، نو درواغ ده، ځکه دلته لوګن لیکلي. بل سړی ورته وایي ach was، وایي څه؟ دلته دا بیا ورته وایي du als ich 3 war konnte ich schon Fahrrad fahren. وایي کله چې زه 3 کلنه وم ما کولی شوی چې، یعنی د هغې نه مخکې ما کولی شوی چې بایسکل وچلوم. یعنی دلته مطلب دا دی چې als کولی شو دلته که په هر ځای کې چې وي په سر د جمله کې راځي، که چیرې په لومړۍ جمله کې استفاده کوو او که دوهمه جمله کې. دلته په دوهمه جمله کې دی، بیا هم په سر د جمله کې او فعل اخر د جملې ته تللی. او دلته هم تاسو وینئ که په لومړۍ جمله کې استفاده شوی وي هم فعل اخر ته ځي، او که دوهمه جمله کې استفاده شوی وي هم als په سر د جمله کې او فعل اخر ته ځي. دا یو قانون دی. ښه، راځو بلې جملې ته. دلته وایي چې ich hatte meine erste Million als ich 20 war. یعنی ما meine erste Million، یعنی لومړی وار چې ما 1 میلیون روپۍ درلودې په هغه وخت کې زه 20 کلن وم. یعنی کله چې زه 20 کلن وم په هغې کې ما د لومړي ځل دپاره 1 میلیون پیسې درلودې. wie bitte، دا بل سړی پوه نه شو، وایي څنګه؟ ورته doch als ich 20 war، یعنی کله چې زه 20 کلن وم hatte ich meine erste Million، یعنی زما د لومړي ځل لپاره 1 میلیون روپۍ درلودې. ښه، بل دی sprechen Sie im Kurs، وایي خبرې وکړئ تاسو په کورس کې. ich konnte Auto fahren، یعنی ما کولی شوی چې زه موټر وچلوم als ich 10 war، یعنی کله چې زه 10 کلن وم. بل دی ach was، وایي څه وایي؟ doch als ich 10 war konnte ich، یعنی doch زه کله چې زه 10 کلن وم ما کولی شوی چې هر څه چې تاسو مثلا یو جمله په همدې ډول جوړوئ هغه کولی شئ چې دلته ورسره اضافه کړئ. ښه، راځو بل دی په سی نقطه کې وایي und Sie lügen Sie، او تاسو وایي تاسو هم دغسې درواغ ووایئ. مطلب یې دلته دا دی چې تاسو هم دغسې جملې جوړې کړئ.
بل دی دې کې راځي وایي چې وی alt waren Sie وایي تاسو څو کلن waren Sie تاسو څو کلن وئ. Berichten Sie im Kurs وایي دا تاسو په کورس کې راپور ورکوئ او یا یې هم ارائه کوئ. ښه یعنې دلته بیا هم تاسو ته جملې درکړي دي چې تاسو مثلا تاسو وی alt waren Sie یعنې تاسو څو کلن وئ چې تاسو دغه کارونه وکړل او یا مو کولای شوای. مثلا die Schule verlassen یعنې تاسو څو کلن وئ چې تاسو مکتب ترک کړ یا مو پرېښود. تاسو څو کلن وئ چې تاسو den ersten Job haben چې تاسو خپل لومړنۍ وظیفه ترلاسه کړه. بل دی وایي تاسو څو کلن وئ چې die erste Auslandreise gemacht چې تاسو خپل لومړنی بهرنی سفر وکړ. وایي تاسو څو کلن وئ کله چې تاسو den Deutsch Kurs angefangen چې تاسو د آلماني ژبې کورس شروع کړ. تاسو څو کلن وئ چې تاسو geheiratet یعنې تاسو واده وکړ. او یا تاسو څو کلن وئ چې die erste Wohnung haben چې تاسو خپل لومړنی کور درلود. دلته هم یو مثال درکړی دی als ich 16 war habe ich die Schule verlassen. مثلا دغه ته یو مثال درکړی دی چې کله چې زه 16 کلن وم habe ich die Schule verlassen یعنې ما مکتب ترک کړ یا ښوونځی مې ترک کړ یا مې پرېښود. همدغسې تاسو دغه جملو ته داسې هغه ورکوئ مثلا په څو کلنۍ کې تاسو خپل لومړنۍ وظیفه ترلاسه کړه. په څو کلنۍ کې تاسو خپله لومړنی بهرنی سفر سرته ورسوه یا بهرنی سفر وکړ. دلته یې تاسو ته مثال درکړی په همدې ډول باندې تاسو دلته دغه نورې جملې هم جوړې کړئ. ښه راځو بلې صفحې ته چې 119 صفحه ده. دلته وایي چې Wohnungssuche یعنې د کور پلټنه یا په کور پسې لټه کول یا پلټنه کول. Wohnungsanzeigen lesen یعنې د کورونو Anzeigen اعلانات ولولئ. Finden Sie die Informationen zu den Fragen وایي تاسو finden Sie Informationen تاسو پیدا کړئ معلومات zu den Fragen دغه لاندې سوالونو ته. لومړی سوال دی وایي چې wie groß ist die größte Wohnung وایي څومره غټ دی یعنې څو متره مطلب دی څومره غټ دی د ټولو غټ die größte یعنې د ټولو غټ Wohnung یا کور. Wie teuer ist die billigste Wohnung یعنې څومره قیمته دی تر ټولو ارزانترینه کور یعنې قیمت یې څومره دی هغه ارزانترینه کور څومره قیمته دی. Welche Wohnung liegt in der Nähe von Hauptbahnhof وایي کوم کور موقعیت لري in der Nähe vom Hauptbahnhof یعنې د عمومي د ریل ګاډو د عمومي ایستګاه سره نږدې کوم کور موقعیت لري. Welche Wohnung hat einen Balkon وایي کوم کور یو بالکون لري. Zu welcher Wohnung gehört eine Terrasse یعنې کوم کور یوه تراسه لري چې تراسه مې تاسو ته وویلې. ښه اوس راځو دلته وایي چې gehört دلته دغه جمله کې وایي zu welcher Wohnung gehört یعنې کوم کور سره ارتباط لري یعنې لري مطلب یې دا دی. eine Terrasse یو دانه تراسه یا یو پیک چې د برنډې په شان باندې یو پیک. ښه اوس دلته راځو بعضې abkürzungen یعنې مخففات یې راکړي دي یا مختصر حالتونه د بعضو کلماتو. مثلا Wohnung د کور دپاره WHG استفاده کیږي. صرف WHG که چیرته تاسو ولیده په انزایګه کې یا په اعلان کې نو مطلب یې دا دی چې Wohnung که چیرې مثلا یو ZE مو ولیده ZE دلته کیدای شي 2 3 4 لیکلي وي یعنې په دې مطلب چې یو Wohnung دی چې یو خونه لري یا یو اتاق لري. مخکې دلته 2 لیکلي وي 3 یعنې 2 اتاقه یا 3 اتاقه لري. او بل دی که چیرې AB لیکلی وي مطلب دا دی چې Altbau یعنې زوړ جوړ دی یعنې پخوا جوړ شوی دی.
که ان بي وي نو معنا چې نوی باو یعنی نوی جوړ شوی دی. که چیرې ای ګې لیکلی وي نو معنا ده چې erdgeschoss یعنی د ځمکې په سر دغه لومړنی هغه ته چې دی منزل چې دی دې ته erdgeschoss وایي. بل دی Dachgeschoss چې دی یعنی د چت والا منزل. د چت والا منزل ته Dachgeschoss وایي یعنی دیګې. بل دی مثلا په زیاترو کې دغه کلمه لیکلي وي مثلا درې او یا دلته دوه لیکلي وي یا درې لیکلي وي یا څلور پنځه هر څو چې لیکلي وي دا په دې معنا چې dreizehn یعنی درې دانې اتاقونه لري. کا معنا دا دی dreizimmer und کا معنا کوخه یعنی یو دانه اشپزخانه. ب معنا باد یعنی یو دانه تشناب لري. بل دی یعنی په اعلاناتو کې چې لیکلی وي اکثره دغه لیکلی وي. بل دی وایي چې کاتې معنا کاوسیون. کاوسیون هغه پیسې دي چې تاسو څخه کله چې کور نیسئ د کور په نیولو په وخت کې په لومړي سر کې تاسو څخه اخیستل کیږي. یعنی کاوسیون یعنی احتیاطي پیسې تاسو څخه اخیستل کیږي. بیا کله چې تاسو کور پرېږدئ په هغه وخت کې د کور مالک ګوري که په کور کې مو څه خراب کړي وي د هغې د خرابېدلو پیسې تاسو نه ګرځوي او کومې د کاوسیون یا احتیاطي پیسې چې دي کومې چې پاتې شي هغه ټولې بیرته درکوي. که مو څه نه وي خراب کړي ټولې بیرته درکوي. بل دی BLK چې کله لیکلي یعنی بالکون مطلب ورکوي. او VFL معنا Wohnfläche یعنی Wohnfläche یعنی څومره مساحت لري څو متره کور غټ دی مساحت یې څومره دی څو متر مربع دی. بل دی انکا که چیرې لیکلی وي مطلب دا چې نیبن کوستن څه ته وایي یو د کور خپله کرایه نیبن کوستن مثلا د کور کثافات دي یا کچرې دي همداسې نور کوم هغه مصارف چې لري د هغې ځان ته تاسو نه مصارف اخیستل کیږي. ښاروالي تاسو نه مثلا د تاسو د کور مخ ته د باغ ځان شانتې ځای دی او یا هم همداسې شین ځای دی د هغې مثلا د چمن ریبل او د هغې پاک ساتل چې ښاروالي هغه سرته رسوي د دغې مصارف یې تاسو نه اخیستل کیږي یا د هغه بیرون ځای جارو کولو د هغې مصارف یې تاسو نه اخیستل کیږي دغې ته نیبن کوستن وایي. بل دی که چیرې HBF لیکلی وي نو دا په دې معنی چې هاوفټبانوف معنا ورکوي. اوس دلته راځو اعلانات یې مختلف ورکړي په دې کې موږ تاسو د مختلف ابکورځungen چې دا پکې وینو. دلته اوس مثلا شټوتګارت موغینګن یعنی په شټوتګارت کې په موغینګن کې یو کور دی چې 2 سیمر لري او Wohnfläche یعنی 45 کوادرات متر مربع ته کوادرات متر وایي. میته کرایه یې 450 ایرو ده. ګراج لري BLK یعنی بالکون لري. ایډیال فور فلوګهافن پرسونال یعنی دا چې دی دا د میدان هوایي د پرسونل لپاره شی دی ایډیال یعنی مناسب دی ورته. انفوس اونته یعنی تاسو کولی شئ چې معلومات واخلئ د دغه تلیفون نمبر سره. بل دی مثلا شټوتګارت فویرباخ په شټوتګارت کې په فویرباخ کې یو شونې آلټباو AB دلته دا AB دی آلټباو AB دی. وونونګفلیشه چې دا وونونګ دی یعنی یو زوړ جوړ کور دی یو ښایسته او زوړ جوړ شوی کور دی. Wohnfläche 70 کوادرات متر 13 KB یعنی 3 خونې دي پکې یو اشپزخانه او یو تشناب دی پکې. تغاسه لري. کیلر لري کیلر زیرزمیني ته وایي. زیرزمیني کې مثلا یو کوټه یا یو ځای لري چې په هغې کې کولی شئ تاسو خپل اضافي سامان کیږدئ. circa 5 Minuten zu S-Bahn یعنی تقریبا تر S-Bahn پورې یا د S-Bahn تر تمځای پورې یا ایستګاه پورې 15 دقیقې لاره ده. کالت میټر یعنی کالت میټر او بل موږ تاسو دوه ډوله میټر لرو
چې کله آلمان ته راشئ نو په دې باندې بیا پوه شئ چې کالت میټر څه ته وایي او وارمه میټر څه ته وایي. کالت میټر یعنی مطلب دا دی چې په کالت میټر کې اکثره وخت دغه نیبن کاستن چې ما تاسو ته ویلي دغه پکې شامل نه وي، د برق بیل، د اوبو بیل دا څه پکې شامل نه وي. په وارمه میټر کې چې دي اکثره وخت دا پکې شامل وي، د برق بیل اوبو بیل پکې شامل نه وي. اکثره وخت د برق اوبو بیل انټرنیټ او د مرکز ګرمۍ دا هر څه پکې شامل وي په وارمه میټر کې. خو دا باید چې څوک کله کور نیسي باید د هر څه پوښتنه وکړي چې مثلا کالته میټر یې څومره ده، وارمه میټر یې څومره ده، په وارمه میټر کې کوم څه شامل دي. ښه، دلته وایي چې کالته میټر چې ده هغه Euro 77 یعنی 770 یعنی 970 څه ده کالته میټر ده او پلوس مینوس نیبنکاستن یعنی نیبنکاستن ورسره یې یا بنی پلوس مینوس بل دی. کاوتسیون څو دی؟ کاوتسیون 970 یورو دی او پخیش ایموبیلین یعنی یو تازه کور دی ایموبیلین. ښه، بل دی ګویټې پلاц. پخیش ایموبیلین دلته دغه کمپنۍ نوم دی چې په هغه یې ورکوي، په کرایه یې ورکوي. بل دی ګویټې پلاц فیر یعنی دغه ادرس دی په ګویټې پلاц فیر کې او دا هم دغه منطقي کوډ دی. بل دی بادکانشتات او دا هم د هغه ښار کوډ هغه دی نوم دی کوم شتات چې کوم دی او دا یې ټلیفون نمبر. بل دی بله انځایګه ده دا هم وایو په دې انځایګه کې دی چې شتوتګارت سنټروم. په شتوتګارت سنټروم کې مرکز سنټروم یعنی مرکز ته وایي. د شتوتګارت په مرکز کې Zweizimmer Wohnung دوه اتاقه کور دی. ان بی معنا نویباو یعنی نوی جوړ شوی دی. 4.2 دومره کوادرات میټر یا متر مربع دی. 565 میټر ده او بل 110 یورو نیبن کاستن دی او کاوتسیون چې دی د یوې میاشتې کرایه ده یعنی یوې میاشتې کرایه چېرته څومره ده هغه احتیاطي پیسې هم دي. او ایموبیلین شتوتګارت یعنی دا د هغه کمپنۍ نوم دی چې په کرایه ورکوي او دا یې ادرس دی ټلیفون نمبر دی. بل دی شتوتګارت Einzimmer. په شتوتګارت کې یو Zimmer Erdgeschoss Wohnung یعنی د ځمکې د سر د لومړي منزل یو کور دی چې یو اتاق لري. موبیلیغت معنا هر څه پکې دي په دې معنا چې کفچ پکې دی، فرش دی او اشپزخان نور هغه وسایل چې په کار کېږي هغه پکې شته. ښه، هغې چې د کرایې چې ده 365 ده پلوس نیبن کاستن او ورسره 80 یورو یې نیبن کاستن دي. وونفلیشه چې ده circa 20 کوادرات میټر یعنی 20 متر مربع دی. کاین بالکون نه لري. غویګه سنټرالە لاګه یعنی آرامه او مرکزي موقعیت دی. کیله یعنی هغه لري زیرزمیني کې خپل د هغه ځای لري د سټور ځای لري چې سړی پکې اضافي سامان څه کېږي. بل دی 10 Minuten zum Hauptbahnhof یعنی 10 دقیقې تر هاوټبانوفه پورې یا عمومي د ریل ګاډو عمومي تمځای پورې یا سټیشن پورې لاره ده. rufen Sie uns an وایي موږ ته زنګ ووهئ په دغه ټلیفون نمبر او یا هم دغه فاکس نمبر باندې که نور معلومات تاسو غواړئ. ښه، بل موږ تاسو لرو Informationen erfragen und eine Wohnungsbesichtigung vereinbaren. وایي معلومات وغواړئ یا پوښتنې وکړئ چې دا د هغن برخې یوه برخه ده. معلومات وغواړئ یا معلومات وپوښتئ und eine Wohnungsbesichtigung vereinbaren او همدارنګه د یو کور لیدنه. Wohnungsbesichtigung یعنی د یو کور څخه لیدنه چې غواړئ په کرایه ونیسئ باید لومړی وګورئ. د هغې دپاره د یو کور لیدنه تاسو څنګه کوئ؟
د یو کور د لیدنې توافق وکړئ د یو چا سره چې څه وخت زه غواړم یا څه وخت د کور مالک وخت لري چې ماته کور راوښي. ښه، دلته په A برخه کې وایي چې hören Sie die Telefongespräche وایي واورئ تاسو دغه تلیفوني خبرې zu welchem Anzeigen auf Hausaufgaben 1 passen Sie وایي zu welchem Anzeigen وایي د کوم پورته اعلان سره چې په افګابه 1 کې دي یعنې په لومړۍ برخه کې دي. دغه لومړۍ برخه کې چې موږ تاسو دلته وویل د کومې لومړۍ برخې سره دغه تلیفوني خبرې اترې سر خوري. دلته په B برخه کې بیا وایي چې hören Sie die Gespräche noch einmal und sammeln Sie Informationen وایي تاسو واورئ دغه خبرې اترې یو وار بیا und sammeln Sie Informationen او جمعوري کوئ معلومات. کوم معلومات؟ Herr Bindemacher وایي چې دغه ښاغلی بندماخه څه وایي، مثلا کوم معلومات ورکوي. او Frau Pirolt او آغلې پیغولت بیا څه وایي nur vorberufstätige کوم معلومات پوښتنې کوي یا معلومات ورکوي هغه به بیا دلته ولیکئ. بل دی راځي موږ تاسو وایي چې Partnerspiel یعنی په شریکي ډول سره بازي کول. nach einer Wohnung fragen وایي په د یو کور پوښتنه کول. Sie sind Spieler وایي تاسو یو بازي کوونکی. in erst Ihr Partner oder Ihre Partnerin arbeitet mit der Seite 222 وایي لومړی وایي د تاسو شریک یا شریکه کار کوي د صفحې 222 صفحې څخه. fragen Sie nach Wohnung وایي تاسو پوښتنې وکړئ په باره کې د Wohnung یا کور. لومړی A کې وایي چې und benutzen Sie die Redemittel او تاسو استفاده کوئ د خبرو اترو ابزار چې دلته لاندې دي. beantworten Sie die Fragen von Spieler in 2 B وروسته وایي تاسو بیا ځوابونه ورکړئ د دغه Fragen von Spieler وایي د دوهم بازي کوونکي باید دغه ورکړي ورته ځوابونه ورکړي. beantworten Sie dann die Fragen von Spieler وایي د دوهم بازي کوونکي څخه باید تاسو ځوابونه ورکړئ. اوس دلته وایي چې لومړی راځو د انزایګې وایو او بیا راځو دلته Redemittel ته. په لومړی کې وایي چې ruhige sonnige Wohnung im Zentrum Stuttgarts zu vermieten. دا وایي چې یو آرام او لمر ته برابر زونګي چې لمر ورته لویږي یا آفتابروخه چې ورته وایي په هغه کې په فارسي ژبه کې ورته آفتابروخه وایي. وایي یو آرام او آفتابروخه کور دی in Zentrum Stuttgarts یعنې د شتوتګارت په مرکز کې zu vermieten چې په کرایه باندې ورکول کېږي. په دغه ټلیفون نمبر باندې تاسو کولی شئ چې رابطه ونیسئ. بل دی 2 ZKB ab 1 frei وایي یو چې د 2 خونو یو اشپزخانې او یو تشناب درلودونکی یو کور دی چې د 15مې میاشتې د لومړي تاریخ څخه خالی کېږي. 22 Meter مربع دی 62 Quadratmeter 53 Euro plus 75 Nebenkosten یعنې کال ته میټه چې ده هغه 350 ده ورسره Nebenkosten یې 15 دي plus 1 Monat Miete Kaution او همدارنګه د یوې میاشتې کرایه د احتیاطي پیسو په حیث باندې اخلي. kein Balkon یعنې بالکون نه لري. بیلکا in Zentrum په مرکز کې واقع دی. نه von Hauptbahnhof د Hauptbahnhof سره نږدې دی. Besichtigung so etwa 9 und 11 Uhr etwa معنا zwischen 9 und 11 Uhr یعنی Besichtigung یعنی کولی شئ چې تاسو لیدنې ځینې وکړئ. SO معنا Sonntag د یکشنبې په ورځ باندې. ZB معنا zwischen یعنی د 9 او 11 بجو په منځ کې یعنی د 9 څخه تر 11 بجو پورې تاسو کولی شئ چې د دې څخه لیدنه وکړئ. بلې Guten Tag
Ich habe Anzeige gelesen. Ist die Wohnung noch frei? دلته مثلا تاسو پوښتنه کوئ د یو چا نه چې ګوتن تاګ ښه ورځ چاته هم زنګ ووهه ورته وایي چې ich habe Anzeige gelesen یعنې ما د تاسو د اعلان ولوسته ist die Wohnung noch frei وایي آیا دا کور اوس هم خالي دی پوښتنه ځینې کوئ په دې ډول باندې تاسو کولی شئ چې دلته ریډیمیټل دي چې یعنې خبرو اترو کولو افزار یعنی هغه جملې چې په هغې سره موږ تاسو کولی د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو چا ته د کور په باره کې باندې زنګ ووهو او د هغې څخه د کور په باره کې پوښتنې وکړو څنګه کومې جملې دي او کوم د خبرو اترو افزار دي هغه دلته موږ تاسو ته راکړي دي او راځو وایي مثلا دلته وایي چې nach Informationen zu einer Wohnung fragen یعنی د یو کور په باره کې د معلوماتو پوښتنه کول دلته مثلا وایي چې ich interessiere mich für die Wohnung in der Anzeige یعنی زه علاقه لرم یا دلچسپي مې پیدا شوه für die Wohnung په دغه کور کې چې په هغه کې دی په Anzeige یا اعلان کې ورکړی دی Wie viele Quadratmeter Zimmer hat die Wohnung weil wie viele Quadratmeter مثلا موږ تاسو کولی شو ووایو چې wie viele Quadratmeter hat die Wohnung یعنی څو مساحت یې څومره دی یا Wohnfläche موږ تاسو ورته وایو یا کولی شو چې ووایو څو متر مربع دی دا Wohnung څو متر مربع دی او یا ویلی شو چې wie viele Zimmer hat die Wohnung یعنی کور څو اتاقه لري څو خونې لري داسې هم کولی شو پوښتنه وکړو بلې wo liegt die Wohnung چیرته موقعیت لري او یا هم د Wohnung په ځای باندې das Haus کولی شو استفاده کړو liegt die Wohnung zentral وایي آیا موقعیت یې مرکزي دی بل دی wie hoch ist die Miete یعنی کرایه یې څومره ده د wie viel په ځای باندې که مثلا wie hoch موږ تاسو استفاده کړو بهتره دی ښه دی یا wie viel هم موږ تاسو کولی شو چې استفاده کړو بل وایي چې wie hoch sind die Nebenkosten او همدارنګه پوښتنه کوو چې Nebenkosten یې څومره دی بل دی muss man eine Kaution bezahlen یعنی باید احتیاطي پیسې ورکړو او که نه hat die Wohnung eine oder einen څه شی مثلا hat die Wohnung وایي چې eine Küche یا einen Bad یعنی هر شی چې تاسو مثلا د هغې باره کې پوښتنه کوئ کولی شئ په دې ډول باندې پوښتنه وکړئ بل وایي چې wann kann ich mir die Wohnung ansehen یعنی څه وخت کولی شم چې زه کور وګورم او یا هم داسې کولی شئ چې یا wann استفاده کوئ او یا هم kann دواړه په یو ځای باندې په یو ځای هم کولی شئ چې استفاده یې کوئ یا کولی شئ ځان د ځان ته هم استفاده کوئ مثلا کولی شئ چې kann ich mir die Wohnung ansehen یا kann ich die Wohnung besichtigen یا کولی شئ چې ووایئ چې wann ich mir die Wohnung ansehen یا wann ich die Wohnung besichtigen یا wann kann ich mir die Wohnung ansehen داسې هم کولی شو چې استفاده کړو یا ووایو نو په دې ډول سره کولی شو چې موږ تاسو یو ټلیفون ګشپېخ سرته ورسوو نو دلته وایي چې تاسو هم د پارټنر یا د دوو شریکانو په حیث باندې دلته دا رول ولوبوئ او بیا د دغه انزایګو په باره کې باندې پوښتنې وکړئ یو د بل څخه بل موږ تاسو لرو چې بله صفحه ده چې 118 صفحه ده په 118 صفحه کې موږ تاسو وایي چې der Umzug یعنې کډه کول die Umzugscheckliste یعنې د کډې کولو لیست چې مثلا کډه کوي
یو مکمل لیست نیسي چې مثلا څومره څه شی دي څومره څه شی مکمل د دوی خپل د کډه کولو خپل سیستم دی او د هغې لیست دغه کوي. نو دلته وایي چې Sie planen einen Umzug. وایي تاسو یو Umzug یا یوه کډه پلان کوئ یا د یو کډې پلان نیسئ. Die Checkliste hilft یعنې دا چیک لیست چې دی دا تاسو سره کومک کوي. Was haben Sie schon gemacht چې یعنې تاسو څه شی مخکې د مخکې نه سرته رسولی دي. Was müssen Sie noch tun او څه شی باید تاسو نور باید چې نور هم باید وکئ او څه شی پاتې دي چې هغه هم باید وکئ. Schreiben Sie Sätze وایي تاسو ولیکئ جملې. ښه مثلا دلته Umzugscheckliste دلته یو لیست ورکړی دی یعنې د کډې کولو چیک لیست. په دې لیست کې دلته ویلي دي چې د کیندر اطفالو ته یو ځان ته ځای ورکړی په دې کې ویلي چې Babysitter für den Umzugstag organisieren یعنې کله چې کډه کوي د هغې ورځې دپاره باید یو بیبي سیټر یعنې د ماشوم دپاره یو بیبي سیټر باید پیدا کړي. د ماشوم د مواظبت دپاره باید یو څوک پیدا کړي. بل دی Umzugskartons besorgen یعنې د په آلمان کې کله چې څوک د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي باید هر څه په کاغذي کارتونو کې غټو کارتونو کې ځای په ځای کړي. نو دلته وایي چې Umzugskarton یعنې د کډې کولو کارتونونه باید چې برابر شي یا یې غم وخوړل شي. بل دی LKW mieten LKW یعنې لارۍ ته وایي LKW یا ټرک ته وایي هغه باید چې کرایه شي. Freunde Hilfe bitten او د دوستانو یا ملګرو نه کومک وغوښتل شي. Packen یا بسته شي. Sachen sortieren یعنې شیان سره په ترتیب شي. Hausrat einpacken بل Kartons beschriften. ښه extra Kartons packen for اضافي کارتونونه هغه کې بسته کې سره. ښه مختلف هغې ورکړي دي مثلا Baby bedarf یعنې د ماشوم ضرورت د څه شي ضرورت دی کوم د ماشوم ضرورت چې کوم دي. Verpflegung und Getränke für die Helfer یعنې د څوک چې کومک کوي د هغې Verpflegung د هغې مواظبت کول und Getränke یعنې هغوی ته خواړه څښاک د دې بندوبست ورته کول د څښاک د شیانو. Waschzeug wichtige Medikamente یعنې مهمې دواوې او Waschzeug د وینځلو شیان. Parkplatz vor dem alten und vor dem neuen Haus reservieren. ښه Parkplatz یې هم نښاني کړی دی. په آلمان کې یو قانون دی کله چې څوک کډه کوي نو موټر په آلمان کې زیاتره یعنې 80-90% وایم چې موټر څوک په یعنې یو هغه نه لري پارکینګ نه لري دوی پارکینګونه دلته ډېر کم دي باید موټر په کوڅه کې ودرېږي. نو په کوم ځای کې چې هغه د کور مخه وي هلته باید دوی یو لوحه ټینګه کړي مخکې د مخکې نه چې په دغه تاریخ باندې د دومره بجو څخه تر دومره بجو پورې د دې کور څخه کډه کېږي نو دلته باید څوک موټر ونه درېږي. د هغې لپاره یو لوحه هلته ټینګوي. نو دلته وایي چې Parkplatz یعنې پارکینګ ځای vor dem alten und vor dem neuen Haus یعنې مخکې د نوي او زاړه دواړو کورونو مخکې باید چې دغه د پارکینګ ځای څنګه شي ریزرو شي. ښه بل دی دلته اوس راځو په دې کې وایي چې wir haben schon viele Freunde Hilfe gebeten وایي موږ مخکې نه د ډېرو دوستانو یا ملګرو نه کومک غوښتی دی. Wir müssen noch einen Babysitter organisieren وایي موږ باید چې یو Babysitter یعنې د ماشوم مواظبت کوونکی باید مخکې د مخکې نه غم یې وخورو یعنې یا organisieren ترتیب کړو. ښه دلته وایي چې mein letzter Umzug یعنې د ما اخیرنۍ کډه
berichten Sie über Ihren letzten Umzug. وایي تاسو د خپلې اخرنۍ کډې چې تاسو کوچ کړی یا مو کډه کړې د هغې په باره کې باندې تاسو یو راپور ورکوئ یا ارائه یې کوئ، قصه یې. ښه، دلته بیا هم لرو چې ich Texte schreiben، یعنې زه متن لیکم. څنګه باید متن ولیکو؟ وایي چې mein letzter Umzug war، مثلا وایي چې د ما اخرنۍ کډه وا کوم ځای ته، چیرته وه یا کوم ځای ته وه، د کوم ځای څخه کوم ځای ته وه. یا کولی شي دلته تاریخ یې ولیکئ چې mein letzter Umzug war am، په دغه تاریخ باندې وه. یا مثلا کولی شي چې وایي چې په دغه میاشت کې وه، چیرته وه هم ورسره کولی شي چې اضافه کړئ. Als ich das letzte Mal umgezogen bin، یعنې کله چې زه das letzte Mal، یعنې کله چې زه د اخرني وار دپاره یا د تیر ځل یا اخرني ځل لپاره څنګه شوم، کډه شوم، نو بیا څه وشول؟ هغه به دلته بیا ولیکئ. مثلا دومره کاله مخکې کولی شئ چې مثلا وایي چې vor 5 Jahren bin ich umgezogen، یعنې مخکې 15 کاله مخکې زه کډه شوم. ښه، راځو بل هغه ته. دلته وایي چې د هوغن برخه ده. درېیمه نقطه ده په دې کې وایي چې meine vier Wände، یعنې د ما څلور دیوالونه. هوغن Sie das Lied، وایي تاسو لید غزلې ته وایي یا ورته سندرې ته وایي. وایي تاسو د ما دا سندره واورئ. Was ist dem Sänger wichtig؟ وایي Sänger یعنې آواز ویونکي ته یا سندرغاړي ته څه شی پکې مهم دي. Beschreiben Sie Ihre vier Wände، وایي تاسو خپل څلور دیوالونه یا دغسې یو سندره تاسو خپله ولیکئ. Vier Wände، څلور دیوالونه. Vier Wände، meine vier Wände، یعنې د ما څلور دیوالونه. Ich brauche meine vier Wände für mich، یعنې زه ضرورت لرم د ما څلور دیوالونو ته. Die mich schützen vor Regen und Wind، وایي هغه څلور دیوالونه چې ما ساتي د ریګن، باران او همدارنګه د باد څخه. Wo ich nur sein muss wie ich wirklich bin، یعنې هلته چې زه باید همالته وم muss wie ich wirklich bin، یعنې هغه ځای چې زه هلته باید وم او حقیقتا په هغه ځای کې باید یا واقعا په هغه ځای کې باید واوسم یا وم. بل دی بیا وایي چې vier Wände، eine Wand für mein Klavier، یعنې یو دیوال دی د ما د کلافیر دپاره، باجې ته وایي کلافیر. Ein Wand für ein Bild von dir، یعنې یو دیوال دی د تصویر دپاره von dir د تا. Ein Wand für eine Tür، او یو دیوال دی د دروازې دپاره. Sonst kommst du ja nicht zu mir، یعنې که نه نو تاسو به ما ته نه راځئ. خو یو سندره ده، مکمله معنا څوک نشي ځینې اخیستی. دلته دی بیا وایي چې vier Wände، eine Wand für ein Bett nicht zu klein، وایي یو دیوال د یو بیډ دپاره یا چپرکټ دپاره nicht zu klein، ډېر وړوکی نه دی. Ein Wand für den Tisch mit dem Wein، وایي یو دیوال د میز دپاره دی د واین د شرابو سره. Ein Wand für den Sonnenschein، وایي یو دیوال دی د لمر د وړانګو دپاره چې د لمر وړانګې پې ورته راولویږي، په باندې راشي. بل دی den bei mir soll nicht dunkel sein، وایي نو بیا په ما باندې باید چې تیاره نه وي. Vier Wände، meine vier Wände، ich brauche meine vier Wände für mich. څلور دیوالونه، د ما څلور دیوالونه، زه ضرورت لرم د ما څلور دیوالونو ته. دا یو سندره ده، وایي تاسو هم ځان دپاره دغسې یو سندره جوړه کړئ. بل دی راځو وایي چې erste Hilfe، یعنې اولیه کمک. اولیه کمک چې موږ تاسو په طبي برخه کې لرو،
مثلا که یو څوک زخم شي څه اولیه کومک ورسره وشي. ښه وایي was tun څه باید وکړو when که څه وشي نو څه باید وکړو. ordnen Sie zu وایي تاسو دا سره څنګه کوئ ترتیب یې کوئ. دلته ګورئ مختلف هغې راکړي دي. مثلا وایي که چیرې سر په یو ځای باندې ولګي نو څه باید ورسره وشي. دې خواته یې مختلف هغه ورکړي انتخابونه درکړي کوم یو د دې سره سر خوري کوم یو باید ورسره چا چې سر مثلا یو ځای سره ولګید ټکر شو څه باید ورسره وشي هغه باید تاسو د دې سره څنګه کوئ سره وصله کوئ. اوس راځو دلته په erste Hilfe کې کوم څه دواوې باید چې په کور کې موجودې وي. د هاوس اپوتیکه یعنې د کور دواخانه په دې کې باید ګورئ دلته das Pflaster معنا پلاستر ته وایي. das Nasenspray یعنې د پوزې سپری. der Bierband بنداج ته وایي. د Salbe کریمو ته یا ملهم ته وایي. د Tabletten تابلیت ګولیو ته وایي. د Schere قیچي ته وایي. بل دی د Tropfen یعنې قطرې یا چکک ته وایي. ښه دلته راځو اوس دا هم وایو Sie haben sich am Kopf gestoßen یعنې تاسو سر د یو ځای سره ولګید. کوم یو د دې سره سر خوري هغه به بیا تاسو ورسره وصل کوئ. زه صرف معنا درته وایم. Ihr Kollege hat sich das Bein gebrochen یعنې تاسو د کولیګه د همکار پښه ماته شوه. Sie sind erkältet تاسو زکام شوي یې یا ریزش مو کړی دی. Ein Freund hat sich geschnitten یو ملګري خپله ګوته غوڅه کړه. Ein Kind hat sich an der Hand verbrannt یو ماشوم خپل لاس وسوځاوه. دلته اوس چې تاسو د دغې سره کوم کومکونه ورسره کوئ هغه به دلته ورسره وصل کوئ یا کوم کومک د کوم حالت سره سر خوري. مثلا وایي چې Sie machen einen Tee mit Zitronen تاسو یو چای جوړوئ د څټخانون د mit Zitronen د لیمو سره یعنې دا د erkältet سره چې زکام یا ورزش دپاره دا ښه دی ورسره سر خوري. بل دی Sie rufen den Notarzt یعنې چې پښه ماته شوه نو کیدای شي د دې لپاره دا سر ورسره وخوري یعنې تاسو زنګ وهئ Notarzt عاجل ډاکټر ته. Sie halten die Hand unter kaltes Wasser یعنې وایي تاسو یې لاس نیسئ د یخو اوبو لاندې. دلته دغه د دې سره سر خوري چې د ماشوم لاس سوی دی نو د یخو اوبو لاندې لاس ونیسئ. Sie kühlen die Stelle mit Eis یعنې تاسو یخوئ هغه ځای د آیس سره یعنې د یخي سره. د دغه سړي سر لګېدلی دی نو د دې باید چې یخ شي. Sie reinigen die Wunde und kleben ein Pflaster auf die Stelle وایي تاسو هغه زخم چې کوم ځای زخم شوی دی هغه تاسو reinigen پاکوئ und kleben او په هغې باندې kleben ein Pflaster auf die Stelle او په هغه ځای باندې یو پلاستر لګوئ. یعنې دلته دغه سړي خپل لاس غوڅ کړی و کوم ځای چې زخم کړی یا غوڅ کړی هغه باید تاسو څنګه کوئ پاک کئ لومړی او وروسته بیا پلاستر پرې ولګوئ. ښه دلته بل دی der Unfall یوه حادثه یو پیښه. Dagmar und Jens sehen fern وایي ډاګمار او ینس چې دي دوی تلویزیون ګوري. was passiert څه واقع شول. bringen Sie die Fotos in die richtige Reihenfolge وایي تاسو دغه تصویرونه په یو منظم ترتیب سره برابر کړئ. مثلا دلته ګورئ تاسو ډاګمار دا ښځه ده او ینس دا سړی دی دوی تلویزیون ګوري او دا ښځه چې دلته تاسو ګورئ څه یې په لاس کې دي په چاړه باندې په هغه باندې کار کوي. نو دلته ګورئ په دغه عکس کې د هغې څخه دویم عکس دا دی یعنې د ښځې خپل لاس غوڅ کړی دلته په دې حالت کې ګورئ او وروسته د هغې څخه سړي څه وکړل د هغې ته یې د دغه اپوتیکه چې وه پورته د هاوس اپوتیکه نه یې د دغې څخه یې د اولیه کومک دپاره څه ورته راواخیستل پلاستر یې ورته اخیستی دا راواخیسته ورته او د هغې څخه وروسته بیا څه کوي ګوته یې ورته پلاستر کوي
یعنی په دغسې یو ترتیب باندې یعنې لومړی څه وشول، دوهم څه وشول، دریم څه وشول، څلورم څه وشول، ته به دغه تصویرونو دغه حرف چې دی هغه به ولیکئ. وروسته د هغې څخه راځو بیا هم د هوغن برخې مربوط کېږي دا. وایي چې wer sagt was وایي څوک څه وایي. ordnen Sie zu وایي دا سره ترتیب کړئ. dann kontrollieren Sie mit der CD وایي دا بیا تاسو کنټرول کوئ د CD سره. دلته وایي چې مثلا د هوغن برخې هغه دی کوم څه ډاګمار ویلي دي او کوم څه ینز ویلي دي چې دا د هوغن برخې په امتحان کې عین شکل باندې تاسو ته سوالونه راتلی شي. مثلا تاسو ته وایي چې کوم یو شخص دغه جمله وویله. دوه مختلف اشخاص یي، دوی یو انټرویو کوي، وایي کوم شخص دغه جمله وویله په امتحان کې درته راځي. مثلا ډاګمار وویله، تاسو به ډاګمار هغه کوئ. هلته حتی 3 اشخاص یي په بعضو د امتحان برخو کې. ښه اوس راځو لومړۍ جملې ته. وایي چې ich bin ein Fan vom Marienhof. Gestern haben wir uns wieder eine Folge angesehen und ich habe dabei Abendbrot gemacht. دلته ګورئ بیا هم د دغه تصویرونو په باره کې دی. دوی دلته ګورئ دغه یو په حساب د مارینهوف د دې مینوال دی. وایي زه دا وایي چې ich bin ein Fan von Marienhof وایي زه د مارینهوف مینوال یم. Gestern haben wir uns wieder eine Folge angesehen وایي پرون مو بیا هم د دې یوه برخه وکتله، یو تعقیبي برخه د دوی د دغه سیریز د ډرامې یا فلم یا هر څه چې دی د دې یو تعقیبي برخه موږ وکتله. und ich habe dabei Abendbrot gemacht او دا ښځه وایي چې ما په همدې ځای کې د ماښام ډوډۍ څنګه کوله جوړوله. gemacht جوړوله. ښه دلته بیا دوهمه جمله ده، په دې کې وایي dann war die Hochzeitsszene und da habe ich mich geschnitten. نو دلته وایي چې د Hochzeitsszene یعنې د واده یو صحنه وه. دلته ګورئ په تلویزیون کې د واده یو صحنه ښکاري. dann war die Hochzeitsszene یعنې دلته د واده یو صحنې وې. und da habe ich mich geschnitten نو وایي ما دلته څه وکړل، خپل ګوتې مې غوڅې کړې. mir ist ganz schlecht geworden یعنې زه ډېره حالت مې خراب شو. als ich das Blut gesehen habe کله چې ما وینه ولیدله. ښه دلته وایي چې ja aber losgerannt bist du trotzdem وایي هو تا بیا bist du losgerannt bist du trotzdem وایي هو سره د دې د لیدلو تا څه وکړل، منډه دې وکړه. یعنې د دغه تصویر په باره کې خبرې کوي. دلته کله چې د وینه ولیده نو ده هم منډې کړه تر څو د اولیه کومک بکس راواخلي. دلته ورته بله پنځمه جمله ده. وایي چې und wir hatten sogar Pflaster und Salbe in der Hausapotheke وایي موږ درلودل په د Hausapotheke د کور په دواخانه کې د اولیه کومک لپاره هر کور کې یو کوچنی دواخانه وي چې د اولیه کومک دواګانې او سامان پکې شامل وي او موجود وي پکې. نو دلته وایي چې und wir hatten sogar Pflaster und Salbe in der Hausapotheke نو وایي موږ پلاستر او ملهم درلودل په دغه کورنۍ اپوتیکه یا دواخانه کې. نو تاسو دا هوغن واورئ چې هر سړي دا خبره کړې ده یا په دې دوه اشخاصو کې چې هر چا دا خبره کړې ده هغه به تاسو دلته څه کوئ، دلته به یې نښاني کوئ. نو دا هم اوس موږ تاسو اووم فصل د اووم فصل آخري صفحه او بیا هم د اوبونګن یا تمرینونه د اووم فصل چې دا تاسو کورنۍ وظیفه ده. بیا هم د نور درسونو او نور درسي ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د همدې چینل له لارې موږ تعقیب کړئ. نو بیا هم زموږ سره اوسئ.